سلامونه محترمات ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو مخ روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن در سره په ډیره یو مهمه موضوع دوه خبرې کول غواړم او دغه موضوع باید دغه ویډیو تاسو ډیرو ملګرو سره شریک کړئ، خاص کر چې کوم نوی راغلي ملګرو تاسو بلیدلی اکثرا ملګری چې کله ته فرانسې ته ورسیږي نو دوی چې څو غوتی لګي پناهغښتنه کوي، دوی په دې باندې ډیر زیات وخت تړي. دلته په فرانسه کې دوی راغلي، دوی ډیر زیات وخت تیر کړی، یا هر کله چې دوی خپل دوسیه وړي مخکې لاړ شي غوتی ولګي او دوی نه بیا غوښتنه کوي چې تاسو کله فرانسې ته داخل شوي، نو دوی بیا ډیر زیات وخت کوي ځکه چې دوی ډیر زیات وخت دلته اړولی. او دا هغه خبره ده چې دا تاسو دوسیه ډیره پیچلې کوي، تاسو ته مشکلات جوړي. ان د دې د وجه ډیرو خلکو دوسیه رد شوي، ډیرو خلکو کیسونه رد شوي. او هغه خبره ده چې هر کله تاسو فرانسې کې داخل شوي، فرانسې هیواد ته داخل شوي، باید سم د لاسه تاسو پناهغښتنه وکړئ، سم دستي باید تاسو ګوتې ولګوئ. ځکه دا د فرانسې قانون دی که چیرې تاسو په 90 ورځو کې یا په 3 میاشتو کې تاسو دلته پناهغښتنه ونه کوئ، بې اسناده تاسو دلته وګرځېږئ، نو تاسو له چې هر کله 3 میاشتې بعد بیا تاسو پناهغښتنه کوئ، نو تاسو له به دوی بیا چټکه یا اکسلري ریسیپیسي درکوي چې هغه ستاسو دوسیه ستاسو کیس بیا ډیر زیات پیچیده کوي، ډیر مشکلاتو تاسو سره مخ کیږئ. لکه تاسو ته دلته چې کوم هغه کومکي روپۍ دي هغه تاسو نه درکوي، تاسو ته کور ځای نه درکوي، نو ستاسو په کیس دوسیه کې ډیر زیات پیچیدګیانې، ډیر زیات مشکلات تاسو جوړېدلی شي. نو دا خبره تاسو یاد ولرئ، هر کله چې تاسو فرانسې هیواد ته داخل شئ تاسو باید سمدسته څومره زر چې کیږي تاسو باید پناهغښتنه وکړئ، ګوتې ولګوئ. خاص کر که نوی کوم ملګري راغلي، دینه بعد کوم ملګري اوس راغلي او هغه تر دا دمه ګوتې نه یې لګولي، پناهغښتنه یې نه یې کړي، څومره زر چې کیږي دوی باید پناهغښتنه وکړي، ګوتې ولګوي، تر څو دغه قانون سره دوی مخکې نشي، دغسې مشکلات ورته ایجاد نشي. نو دا ډیره یو مهمه موضوع ده. زما تاسو ټول ملګرو دا غوښتنه چې دغه ویډیو تاسو ټول ملګرو سره شریک کړئ، بیا خاص ډول باندې نوي راغلي ملګرو سره، تر څو دې نه خبر شي او دوی د مشکلاتو نه بچ شي. ملګرو که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه ته په کمنټ سیکشن کې تاسو خپله پوښتنه کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو خامخا تاسو ته جواب درکوم. زما ویډیو همدومره وه نن، په مخه